السلام علیکم ګرانو کتونکو د دوی سره به ډېر کمو خلکو ملاقات کړی او دا شخصیت دی منظر فریادي صاحب زمونږ ډېر لوی شاعر زمونږ یو ډېر ولسي رنګ لرونکی یو زبردست قسمه شخصیت چې هغه په خپل سوچه رنګ کې تاسو نن هم کتی شئ فریادي صاحب ټولو نه اول خو تاسو ته سلام کوو تاسو د خیریت تپوس کوو ډېره مننه جناب. تاسو خو ماشاءالله ښه صحتمند ښکارئ ښه ښکارئ شکر دی وکنه ډېر ښه دی. د عمر تېرېدو سره خو به تکلیف وي خو دا ده چې نه ما باندې ډېر احسان دی د عمر سره سره. شکر په الحمدلله ما نه کمزوري کسان دلته غریبان پراته دي د کټه نشي کوزېدی زه خو ګرځم راګرځم. عمر په اندازه څومره یي عمر او جی 1944 چې کوم دی دا زما د سکول پیدایښت دی خو دا به یو 15 کاله په حساب سره که نه او زما عمر به 9 کاله یا 10 کاله و ځکه چې وروسته راغلی مطلب مونږ فرض که 40 نه حسابولی شو. ماشاءالله ماشاءالله الله دې درله ښه صحت درکړي او نن سبا څه لیکل کوئ که نه کوئ؟ لیکل مې زړه راشي ښه جي او بس زبردست زړه پورې دغه جوړه کوم که نن د غزل راباندې بس ولاړ دی په حساب کې خو مخکې په دې نه ځم چې بس پوره یې لیکلی نه شم چې ولیکم نو بیا نظر مې کار نه کوي داسې که نه هغه چشمې مې هم ګډې وډې شوي دي بس ضرورت نشته دی ورته خیر دی نو غزل خپله لیکلی شي چې مخکې شعرونو ته ګورې چې تا ته ښکاري که نه 18 کاله بیا مې قوالي کړې ده او بیا زیات څیزونه پکې ما د پیر بابا ویلي ځکه چې هغلته په نشست کې به زه سره ناسته وم نو موسیقۍ سره هم زما شوق و او زما ترنم هم خو په هغه سره ښه جي تاسو به خپل کلامونه په ترنم کې ویل په ترنم کې ویلو د قدرت کار و چې بس زه بیا چې کله مشاعرې له به تلم ریډیو له یا ټي وي له به تلم نو یو ځل داسې وشو چې فنا صاحب ما په خیر چې هغه کوو سردار خان فنا ویل چې یاره موږ سره یو کس راغلی د ترنم والا منظر فریادي نو بلکل نشته دی کله به تدریو یو دا تاریخي خبره بل داسې یو کار وشو چې یوه مشاعره کې یو بل ترنم والا را سره و سید رسول ناصافه بلکل بلکل ذوق شاعر و او جی او ترنم یې خوښ هم و خو دا ده چې ترنم یې هغسې خو نه و که نه او جی خپل لحاظ سره خو بخیر ترنم نه ما خو ویلی نه شو او هغه غریب معذوره شوی هم هغه ته بیا تمغه میلاوه نو موږ خو داسې هم قدر کوو ځکه چې ادبي تمغه هم ورته میلاوه نو په یو مشاعره کې چې رالو که نه نو کېناستو نو ترتیب یې داسې راکړله ښه چې مخکې خو دغه ناستی سینیر او بیا ورپسې ناصافه صاحب کېناستو ځکه شیخ اعزازي کس دی که نه او بیا ورپسې زه شوم مشاعره تاویده را تاویده خو ما ته ناصافه صاحب ویله چې یاره داسې کار به وکړو چې ته د ما سیټ باندې کېنه او زه به دا ستا په سیټ کېنم ما یې ولې وی د ما ترنم لږ ګډوډ دی که نه او چې ته د ما نه مخکې ووایې که نه نو بیا هغسې خوند دی ما وی چې ناصافه صاحب تا له قدرت اعزاز درکړی دی ښه دا سیټ زه چېرته اخلم خو یوه کار کولی شم چې زه به داسې ګډوډ یم خو چې بلکل هغه روایت به پکې نه وي ویل نه نه داسې مه کوه په خیر دی خو بس خپل ترنم وکړه خو بس ما خو یو ترنم به وښیم ښه که نه نو بس هغه به اجازه سره مې بیا وکړم ما یې دا مه منډ کوه خیر دی حاجي داسې ده چې ستاسو خو زمانې وشوې شاعري کوئ او د څومره عمر نه مو شاعري شروع کړې وه ستاسو خپل عمر څومره عمر بیخي د پرایمري د سکول نه وجه دا وه چې زموږ په علاقه کې ریډیو خو په نامه هم نه و او زما پلار چېرته یو هیډفون ساتلی و خبرونو لپاره نو هغه ته به موږ ما په لرې تار ولګوه زه خو شوقي وم خو دومره پرې نه پوهېدم پوښتنه به شروع شوه په د غرمې داسې پوښتنه به وه چې 12:30 بجې به هم 10 منټه و او بیا به خبرونه و بیا به
یوه نیمه هم 11 منټه وکړه جا. نو په دې نه پوهېږم چې دا ولې ده خو خوښه مې ونه بس به ختم شوي و ما به غوږ ته نیولی و دومره شوقي وم هغه وجه وه چې هغه طرزونه هغه ترنمونه دا ما په ذهن کې داسې کوټه شوه چې زما هر یو کلام به په ترنم سره لیکلی شو زبردست زبردست بله دا ده چې تاسو ووایئ 14 کتابونه چاپ دي تر اوسه پورې 18 18 کتابونه چاپ دي دې کې څه دي په دې کې ټول زیات پکې غزل دی ښه جي او بیا رباعي هم پکې شته دی ښه جي نو داسې پکې نشته چې یو غزل بل غزل ته یو کتاب بل کتاب ته موقع کړه جا. صرف فرمایشي کې یو یا دوه داسې غزلې وي چې د خلکو به خوښې وي او هغه کتاب به ختم شوی نو ما به هغه را مخکې کړ یو دا بل مې چا نقل نه دی کړی یو ځله د حمزه صاحب سره موږ کال په کال مشاعرې ته به ورځو یو ځله په ریډیو کې ما هم پروګرام کاوه او هغه هم راغلی و نو چې فارغ شو که نو خو هغه سره مې ګپ نه شو کولی زه خو ډېر مشر وکړم نو ما ورته بابا کوم فلوبر دی ډبګرۍ چې دیره وه ما ویې زه رکشه کې به دې دا دوه خبرې وشوې او بیا باقي سره نه ترې پوښتنه کړې ده او نه مې ترې اصلاح اخیستې ده خو دومره کار وشو چې یوه مشاعره کې حکومت ولېږلو محکمه اطلاعاتو بل ځای له چېرته په پړچینار طرف ته کالج ته هغلته ما یو غزل ووې پلک سلک څه ګوره خفه کېږي زما زړه وړوکی دی ماشوم دی نه پوهېږي زما زړه پلک سلک څه ګوره خفه کېږي زما زړه نو چې تا ته په کتو شم او تا ته وینا نه چې تا ته په کتو شم او ویلی دا ته نه شم نو سترګې مې شرمېږي که یارېږي زما زړه داسې دغه و که نه او منظر پردې تا ته مرمخیا چې زه ګورم منظر فریادي تا ته مرمخیا زه چې ګورم د واورو په شان رو رو ولې کېږي زما زړه بس دا یو شعر حمزه صاحب خوښ شو دا ځکه مې ته غزل ووې نور ما ته یاد هم نه چې فریادي صاحب دا اخري شعر ډېر ښکلی و که نه بس دا دې راسره شوه ستاسو تر اوسه پورې چې کوم کلامونه ریډیو نه ویلی شوي دي ستاسو پکې کم خوښ دي چې کم مشهور شوي دي او خلکو خوښ کړي دي ستاسو په خپله کم خوښېږي ښه دا تپوس چا نه شوی و جی په کار خو دا چې یاداشت مې ډېر کمزوري وایي که نه خو دا چا نه تپوس وشو هغه جواب ورکولو چې دا غزلې مزلې دي ټول د ما بچي بلکل نو زه به کوم یم چې واقعي د بل یو حواله درکړه جی او بله داسې کار وشو چې ما چاته دا نه دی ویلي چې د ما دا غزل ته ووایه نه فنکار ته ما به خپله هر یو غزل له ما ښه سور ورکړی دی ځکه چې زما شوق هم دغه و او زه به ریډیو ته ډېر تلم هسې به تلم ډایرکټر سره به نه میلاوېدم خو لاندې ځکه چې ما بیا دا رانه شو چې مړه دی سوال نه راکړی یا داسې کوي که نه خو زه باسې لاړم هلته فنکاران راتلو کشوره به راتله او ګلناره به راتله او دا نورې خو وړې وړې جنکۍ وې که نه دا پکې لږ زړې وي نو دې سره زما ازادي هم وه په حساب کې ځکه چې زه هم پېژندم او ما هم پېژندي که نه او سړی هم وې په حساب کې خو مصیبت پکې دا و چې د دې کشوره وړه وه میړې غټ او ګلناره چې کومه وه غټه وه نو بله دا چې ما کې دا فایده وه چې ما ته بیا دواړو وویله چې موږ له تاسو تصویر ولیکه ما وله ډېر څیزونه هغوی په فرمایش باندې که نه مې چن کوم او لالی مې تړی دی پټي اوبه کوي نه دا د زمیدارو سندره وه وله جوړه مې کړه مصري وه که نه غوبل دی خر ځکه مې وربل دی دا مې وله جوړه کړه به مصري وه که نه یا زه به د ملک او د کام ډېره په کار شومه مورې به سمې څه شوه سبق له ځمه دا د زنانهو دپاره نو دا ځینې ما دوی په فرمایش باندې به لیکلې که نه او دغلته به یوه پنجابۍ راتله نویده خان نامې ډېر ښکلی اواز یې او ښکلی اواز یې و خواږه کاته دې په زړه پهې لګوي لالیا او یاره ډېره درنه ښځه وه
او پنجابی و نو پښتو باندې خو نه پوهېده نو زما ورسره تعلق نه و که نه او جی خو داسې کار وشو چې یوه ورځ خیال محمد هم ناست دی او د نویته خان هم ناسته ده ښه جي او پروډیوسر هم سره ناسته دی ما ته زه یې وغوښتم چې فریادي صاحب ته راشه دوی دواړو له یو شریکه لوبه وګوره ښه. نو ما سره بار وختي دا دغه خبره کاپي. شاهدانو خو هغوی کتاب دایري به خو درسره وه ټیک ده کاپي را سره وه یو مایخدد یې پر دا کوم ویسر دا شریکه لوبه ده چې ویسره یې د روزګاره یمه چاړې ونو سترګو نو دا به ته وایي چې دیمال یې ونو سترګو بس خو خوښه شوه د هغوی پسې کړی هم بیا داسې وې که نه جو نو دا مې چې ورته وویل چې دواړه ناست دي خو نویته خان خو پښتو نه پوهېده که نه او جی نو ما چې ویې ویله که نه خو ګورې دا پکې کمال و چې پښتو بیا داسې ویله اردو په سټایل بیا ولیکله او چې څوک به نه پوهېده چې دا پښتو نه وایي که نه جو نو چې کله دا وویله که نه چې ویسلی د روزګاره یم چارې ونه سترګو نو دې ورته ویل دیمال یې ونه سترګو ما ورته ویل نویته خان اردو کې مې ورته ویله ما یې په دې خبره پوه شو چې هغه ته څه وویل او تاسو ویل نه که نه یاره پښتو نه پوهېږي ما بیا هغه تا ته وایي چې ویستلی د روزګار نه چا ایستلی یم ټال یې ونه سترګو ویل ښه او ما یې ته ورته دا جواب ورکړه چې دیمال یې ونه سترګو وایي چې هغې وخندلو چې دا خو ډېر زبردست جواب دی خبرې دي که نه ما یې دا ټول ډایلاګ دغسې دی صحیح نو بیا ډېر په خوند سره هغه شی وویل نو دا یو تاریخي خبرې دی ښه او جی